روبینا یوه ساده، معصوبه او شرمه جینۍ وه. د کلي د جومات تر شا په یوه وړه کور کې بله کلي خپلې مور سره اوسېده. هره ورځ به د اوبو لپاره له چینې ته تلله او هلته به یو ځوان ایاز هم هماغه ځیله راتلو. ایاز د کلي هوښیار او خاموش ځوان و. دی به ورته خاموشه وکتل خو هېڅ به یې نه ویل. دواړو تر منځ یوازې له سترګو خبرې وې. خو هماغه خاموشي خبرې له زړه چیغې وې. یوه ورځ د روبینې کور ته یو خوستګار راغی، یو شتمن زمیندار زوی چې روبینه یې یوازې د ښکلا له امله وغوښتله. خو روبینه غلې شوه، هغې له زړه مینه نه وه شوې. بیا نور یې حق ځکه ایاز هېڅکله څه نه وي. خو هماغه ورځ ایاز خپلې مور ته وویل: مورې، زه روبینه خوښوم، خو که تا نه یې خوښه زه هېڅ نه وایم. د ایاز مور د خیر خیوار یووړ. کله چې دواړه کورنۍ سره مخامخ نو معلومه شوه چې د دواړو د زړونو خبره یوه ده. د خاموشۍ مینه نکاح ایاز او روبینې واده وکړ. نکاح یې ساده وه خو د محبت نه ډکه. ایاز ورته د واده په شپه وویل: زه تل تا له سترګو سره مینه لرله. ژبه ما هېڅکله نه درلوده خو زړه مې تل چیغې وهلې. روبینه موسکی شوه: ما هم ستا د خاموشو چیغو ژبه زده کړې وه. د کیسې پیغام: مینه تل د ژبې محتاجه نه وي. ځینې زړونه د سترګو له لارې خبرې کوي.